ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1415 هجري شمسي کال د جوزا میاشت 11مه چې د 1440 هجري قمري کال د ذوالحجة الحرام میاشت له 15مې او د 2014 میلادي کال د جون میاشت له لومړۍ نیټې سره سمون لري. قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان ملي ټلویزیون د بیلابیلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته په پیل کې هم خبرونه. زه هدایت الله دانش یم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې امنیتي ځواکونو 2 تنه د ناقانونه اسلحو د ګرځولو په تور ونیول. د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د علیشنګ ولسوالۍ امنیه قومندانۍ منصوبینو تېره شپه د امنیتي ګزمې پر مهال د یادې ولسوالۍ میل دره کې 2 تنه د ناقانونه وسلو د ګرځولو په تور نیولي دي. د خبرپاڼې له مخې د نیول شویو کسانو څخه 2 میله کلشینکوف ټوپکونه هم ترلاسه شوي دي. په خبرپاڼه کې زیاته شوي د امنیه قومندانۍ مسؤلین ژمنه کوي چې د امنیت د ټینګښت، د ناقانونه وسلو د راټولولو او د قانون د حاکمیت په موخه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دوی همداراز له ټولو هیوادوالو غوښتنه کړې چې د هیوادوالو د امنیت د لا ټینګښت په برخه کې له امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي او د هر ډول مشکوکو فعالیتونو په اړه اړونده ادارو ته خبر ورکړي. د څارنې او نظارت ولایتي کمیټې په 22 امارتي ادارو کې د حاضرۍ کنټرول ترسره کړ. د لغمان ولایت د څارنې او نظارت کمیټې د دې ولایت د 22 امارتي ادارو د حاضرۍ کنټرول ترسره کړ. د دې ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د دفتر خبرپاڼې له مخې یادې کمیټې چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس مولوي جمال الدین هاشمي، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د دفتر مسؤل مفتي محمد نسیم نعماني، د پوهنې ریاست استازي مفتي شاه محمد، د ولایت مقام د داخلي امنیت مسؤل محمد نذیر، د امنیه قومندانۍ استازي مولوي احمد سعید، د ولایت مقام استازي جان آغا، د استخباراتو ریاست استازي بریالي او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ریاست استازی مولوي محمد معصوم پکې شامل دي. د یو شمېر امارتي ادارو د حاضریو کنټرول ترسره کړی. د خبرپاڼې له مخې هغه کارکوونکي چې حاضر نه وو غیر حاضر ګڼل شوي او دا لړۍ به دوام ولري. په خبرپاڼه کې ویل شوي د دې پلټنې اساسي موخه هیوادوالو ته پر وخت د خدمتونو وړاندې کول او په کارونو کې د خنډ او ځنډ څخه مخنیوی دی. د لوی اختر له رخصتۍ وروسته د مهتلام ښاروالۍ د کارکوونکو له لوري د ویالو د پاکولو او د کثافاتو د انتقال چارې ترسره شوې. د لوی اختر له رخصتۍ وروسته د مهتلام ښاروالۍ د تخنیکي او مسلکي امریت تر چتر لاندې د تنظیف او زرغونتیا مدیریت زیارکښو کارکوونکو له لوري د ښار د ویالو او پلچکونو د پاکولو ترڅنګ د کثافاتو د انتقال او د کثافت دانیو د پاکولو چارې ترسره شوي. د مهتلام ښاروالۍ له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د مهتلام ښاروال مولوي نظر محمد عتیق په ځانګړې لارښوونه یاد د پاکوالي کمپاین د تنظیف مامور عزت الله نیازي په مشرۍ ترسره شوې چې له ویالو او پلچکونو څخه ټول کثافات راویستل شوي او همداراز هغه کثافت دانې چې په ساحو کې د اختر د پاتې شونو او کثافاتو له امله ډکې شوې وي خالي او کثافات د چاپیریالي اصولو مطابق یو لرې ځای ته انتقال او دفن شوي. په خبرپاڼه کې راغلي د مهتلام ښاروالۍ د تنظیف زیارکښو کارکوونکو د اختر په شپو او ورځو کې هم د ښار په مختلفو ساحو کې خپل تنظیفاتي چارې ترسره کول او ښاریانو لپاره یو پاک او منظم چاپیریال برابر کړی و. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو دا و د نن شپې خبري ټولګه له ملتیا او پاملرنې مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.